انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی زما مور ام سلیم رضی الله تعالی عنها زید الله سونه مې په دغه وخت کې د الله سو کالومه زما عمر لس کالو ما سره د اغوستو کپړې نه وي ما ته یاد دي چې مور مې د خپل سر ولې پټه راکوزه کړه نو نیم نه مال لنګ وخو او نیم دې سره واغس زما پر سر ور واچو هغه لپټې نه نیم نه ولدا سي لنګ وخو او نیم لپټې داسې داغه نه واغس پر سر الله واچو نه عزت الله سو کالومه چې بو واستم د نبی عليه الصلاه والسلام قاله زما مور نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبره زما د بچي 19 نو خو انس رضی الله تعالی عنہ کنه خو زما د بچي 19 کې د مين نه ورته د تصغیر لفظ استعمال کو زما د بچي 19 پستا خدمت ته د نس تعلم چې زما مور می نبی رسول الله صلی خدمت ته وقف کړ یو ځل نبی رسول الله صلی الله راته فرمایل دی انس لا شاپ پلان کې کارو کا ایما ورته چې زین کو ما شو کنه انس کالو ایما دې انس په پلان کې کار پس لا شغه وکا ایما ورته چې نه کو نبی رسول الله ته ور خو دي سي په خپل ورته دا په فضل کې مې چې زم پس کومای په خپل ورته چې نه کوم نبی رسول الله مسکته شوی خندل اسراته نه د نبی رسول الله اخلاق مبارک کا نبی رسول الله مو خندلو وی روان شوم وته ما په کار پس روان شوم نبی رسول الله راته ویل خبره مې ته چې نه کوم چې په لار خپل ماشومان لبي کوي په کوڅه کې وی زه دا وی سره په لبو باندې شوم ورکیو دا غي سره په لبو شوم نبی رسول الله چې په کم کار پس نه کړم هغه نه ویر شو هغه نه ویر شو نبی رسول الله چې ټیم تیر شو چې انس قرانه په ما پس را روانو ما دا ور سره لبي کوي شغل ما په سر چې الله اس کې خود چې لاس کې چې ما د شو کتل نبی رسول الله ولال دي وی زه ولا پیدا مو یریدم چې ته په کار پس نه کړم ما کار ما نه ورشه دي چې زه ولا پیدا د ذکر نبی رسول الله مسکه شو په خندا شو په خندا شو چې وای خندل زمانه یاره لاړه ما ته چې انس کم کار پس ملګری کوي او کنه کوي ما ورته الله پاک پیغمبر لاړم پس وسی کومه انس رضی الله تعالی فرمایي ویما د نبی علیہ السلام لس کال خدمت کړی دی ویما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې لس کال کې اوس قدر نه کړی دا راته دی ویلي چې انس دا کار دی ولي ونه کو او ولي دې داسې وکړو نبی علیہ السلام چرته زره ټلې ویما دا د نبی علیہ السلام اخلاق مبارکو حدیث مبارک کې راځي کنه په کشرانو بشفقت کوي د مشرانو با عزت کوي شفقت دا ده کنه زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته رټل نه مچانه سبا سي ولي وکړو ځکه په دې رټلو باندې په ماشوم باندې ډېر اثر پریوزي ها رټای ما کاری ورته ما بدی ردی ورته مو وایا چې تاسو سره کې یو خپه طبيعت باندې دا ماشوم دې په مینه محبت وکاو بچي دې سي کوو داسې نه کوه رټماغه کنځله بربادي ورته مو وایا اسی زنانه داسې کنه الله دې زموږ په حال رحم وکي بچي چې ساري سکول ته لګي په کنځله په وینا باندې به د کورو باسي اسی دا بچي چې سکول ته لاړ شي ته په ذهن بسي ټول هغه په سکول کې تیر هغه د مور په کنځله په برباد وته د کور نه نو ماشوم د کور نم خفوزي په سکول کې د سکول کار هغه په کومه طریقه باندې وکي واپس راشي بیا د مور برباد دی او کنځلې دی چې تاسو مين محبت خبره وته نشته دا د ماشوم په تربيت ډیر ناکار اثر پرې باسي یاد وساتئ ماشوم ته بکاریږي نه بد ردی به وته نه وای ها په مين محبت باندې پوه کوه دا رنګ ماشوم به د نور ماشومان په مخ کې نه کنځي نه کاریږي به ورته خپل زوی ته د پوه ورکړي د دوستانو د یارانو په مخ کې ورته وای چې دې سکای دا خب بيګراو طرف ته بچي بیاي کور کې ځان له پوګه الله کوم خبره نه کوله خبر نه بل طرف ته لاړه انس رضی الله تعالی فرمای ما د نبی رسول الله لس کال خدمت کړي لس کال خو نبی رسول الله ماته اوف قدر نه کړي دا راته نه ویل چې انس داسې دی ولي وکړو داسې دی ولي ونه دا د ماشوم تربيت د انس رضی الله تعالی سره سمره مينوا انس رضی الله تعالی فرمای امور مې علی کجوري راکړي چې انس دا د الله پاک پیغمبر لوسه چې دا کجوري وفري ما کجوري راوغستي چې کور تراله ما چې نبی عليه السلام څه شو چې پلان کې درځي لا په دعوت باندې تلغه د ډوړې دعوت ورکړو الته تلې دي یزه پسې تراله ما یا تراله ما نبی عليه السلام ډوړې تناستو ما ته چې انا سره زموږ سره کېنا هغه به چې موږ سره ډوړې وخوره یزه د نبی عليه السلام سره ډوړې تکې ناستم نبی عليه السلام ته قتل نبی عليه السلام بچ بسالم کې نونې پوری کوله کنه د کدو دا ټنګې را پټې کته نبی عليه السلام کدو ډیر زیات خوخه ډیر زیات خوښو نو په سالن کې د کدو د ټوکړي راټولول دا به خوړي انس رضی الله تعالی فرمایي بیا زه شو ما په سالن کې د کدو ټوکړي راټولول نبی رسول الله ته مخې ته کې خوړي نبی رسول الله بخوړي دومره بیا د نبی رسول الله د سنت محبت ور انس رضی الله تعالی عنہ دومره محبت و چې هغه به کله کدو تکې نه است کنه نو دا به ډیر په شوق او په مینه خوړو د کدو سره به ډیر زیاته مینه ساتل انس رضی الله تعالی نو کله ورته وی اے کدو ته مې دې نه خوښ چې اسې نه خوښي ته مې د دې وجه نه خوښ چې ته زما د محبوب خوښ وي
ته مې د دې وجه نه خوښې چې ته زما د محبوب خوښې یې که ته مې ځکه خوښې دومره بیا د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري کوله اوبه یې راواغستې یو ځل نو په 3 ګوتې وڅښلې صحابه کرامو ته وفرمایل دا اوبه مې ځکه په 3 ګوتې وڅښلې چې زما پیغمبر به اوبه په 3 ګوتې وڅښلې په 3 ساګانو وڅښلې ځکه زه دا اوبه په 3 ساګانو سره وڅښم الله یو ځل ورته د انس رضی الله عنه ته وایي د الله پاکه پیغمبره زه غواړم چې په میدان محشر کې ته زما الله ته سپارښت وکړې زه غواړم چې په میدان محشر کې الله ته زما سپارښت وکړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یا انس ضرور به دې سپارښت کوم الله ته ضرور به دې الله ته سپارښت کوم د الله پاکه پیغمبره نه په میدان محشر کې به زه تا ګورم کوم ځای به ډېر خلک ته به کوم ځای وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی انسه زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم ما به هلته ګوره حوض کوثر ته به ځان را رسوي انس رضی الله عنه فرمایي د الله پاک پیغمبر هلته به څه ګورې هلته به ولې ولاړې وی انس زما امتیان به په میدان محشر کې تږي شوي نو اوبه به نه څښومه په میدان محشر کې به زما امت تږی شوي نو زه به په خپلو لاسو باندې هغې له اوبه ورکوم ځکه به هلته ولاړ یم وی ښه نو کو هلته مې ونه موندې د الله پاکه پیغمبره بیا به درپسې چېرته ګرځمه وی بیا مې د میزان سره ګوره کوم ځای کې چې اعمال تلوي کېږي که نه هلته مې سیکو زه به هلته ولاړ یم د الله پاکه پیغمبر هلته ته څه ګورې هلته به ولې ولاړې وی ځکه چې زما د امت اعمال تلوي کېږي چې زه الله ته جاړم او دعاګانې کوم زما د امت اعمال تلوي کېږي چې زه الله ته سپارښت کوم الله ته دعاګانې کوم الله ته جاړم چې الله زما د امت نیک اعمال پوره کړه الله انس رضی الله عنه فرمایي د الله پاکه پیغمبر کو د میزان سره دی ونی نم بیا به درپسې چېرته ګرځم وی انسه بیا به د پولیس رات سره ولاړ یم بیا به د پولیس رات سره ولاړ یم د الله پاکه پیغمبر هلته به څه کوي وی خپلو امتیانو ته ګورم او دعاګانې به ورله واړم چې الله په دې پولي واړوه الله په دې پولیس رات یې واړوه وی انسه په دې 3 ځایونو کې به زه تا ته خامخا میلاوېږم د دې 3 ځایونو علاوه بل ځای به زه په میدان محشر کې نه یم بیا په دغه 3 ځایونو کې به زه خامخا یو ځای کې ولاړ یم ځکه زه به د خپل امت په غم کې ګرځم په میدان محشر کې الله دا د صحابه کرامو اخلاق دا د صحابه کرامو تربیت دا د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت او عشق د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابي لیدلی دی چې هغه کدو خوښ د په خپل ژوند کې د ټول نه محبوب څیز کدو ګرځولی دی زما د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق دی محبت دی په سود باندې نه یم په جوارۍ باندې نه یم په حرامو باندې نه یم په پراډونو باندې نه یم په پردۍ پوله باندې نه یم په پردي پټي باندې نه یم او ساما زه عاشق رسول یم زه د نبی علیه السلام سره مینه ساتم زمونږ په حالت باندې افسوس پکار دی څه پکار دی افسوس پکار دی